ریب زرهاو کسانو ډاونلوډ کړی دی لیکن بعضې خلک په دې نه خبر نه دي چې ریب اصل کې دی څه شی او زه غواړم په دې ویډیو کې تشریح کړم. ریب یو ایتیکل سوشل میډیا پلیټفارم دی چې زموږ ستاسو په ارزښتونو به ولاړ وي. په ریب کې موږ لوس بودن ته اجازه نه ورکوو. هر هغه شی چې زموږ د ارزښتونو په خلاف دی هغه ته به اجازه نه وي، بلکې فامیلي، اجتماعي او علمي همداسې هغه مواد چې د انسان ارزښت نور هم زیاتوي هغه ته به موږ ډېر زیات ترجیح ورکوو نسبت د نور شیانو نه کوم چې د انسان طبعي طرف ته وړي. ریب همچنان یو سوپر اپ دی. دا داسې ډیزاین شوی دی او انشاءالله نور فیچرې هم پکې راځي چې د یو چا ورځنی ژوند اسانه کړي. په ریب کې به آپشن وي چې څنګه ته کولی شي ټاپ اپ وکړې، خپل بیلونه ورکړې، ډیجیټل بانک به پکې وي، د سرمایه ګذاري آپشن به پکې وي. او په ریب کې خلک پیسې هم ګټلی شي که ته لیکوال خپل لیکنې پکې اچوې او څومره کسان چې ستا لیکنې ګوري په بنیاد باندې موږ تاته پیسې درکوو. او همچنان که ته یو چې درس ورکولی شي، یو ښه کورس ریکارډی په ریب کې اچوې، لکهاو کسانو ته لاسرسی پیدا کوي او څومره کسان چې ستا کورس ګوري ته په هغه باندې پیسې ګټې. او همچنان که کورس یې خرڅی، خپله یو مقدار پیسې ورته انتخابی، خلک یې اخلي او ته هغه نه پیسې ګټې. لیکن یو وړوکي فیصدي ریب د خپل پلیټفارم دپاره تاسو نه اخلي. چې کله هم موږ اعلانات اجازه ورکوو چې خلک په ریب کې ویډیوګان باندې اعلان واچوي، نه فقط د چا ویډیو باندې چې اعلان راځي په هغه به پیسې ګټي، بلکې څوک چې د اعلان ګوري او ویډیو ګوري هغه ته به هم موږ پیسې ورکوو. دا اولین ځل دی چې د میډیا په مارکیټ کې د سوشل میډیا پلیټفارمونو کې هغه به ریب کوي. ځکه د ریب هدف دا نه دی چې ملټي میلیون او بلیون ډالر پیدا کړي، بلکې خلکو ته هغه څه شی ضرورت دی هغه ورته پوره کړي. ځکه دا یو لازم و. متاسفانه نور سوشل میډیاګانې فاشیزم، په هغه کې د انسان ډیټا پټول، خرڅول، بېمعنا شیان کول، د دوی اوازونه بندول، د ظالم په خلاف خبرې نه کول، دا ټول شیان وو. لیکن ریب هر هغه شي باندې ولاړ دی چې هغه زموږ ستاسو ارزښت دی او هغه ارزښتونه څه شی دي؟ د فامیلي ارزښتونه دي، همچنان د یو مظلوم دفاع ده او د یو ظالم په خلاف خبرې کول دي. ریب کې ټوله ډیټا انکرپټډ ده. موږ په خپله ستاسو ډیټا ته اکسس نه لرو او هیڅکله به هم ستاسو ډیټا موږ بل چاته ورنه کړو، حالانکه څونه فشار موږ باندې هم راشي. او زه په دې پوهېږم موږ باندې فشار راځي، اوس نه ورته آمادګیانې هغه فشارونو دپاره لرو، هم قانوني، هم د سیسټم ادرس نه، د هر ادرس نه. نو دا د ریب معرفت. زه غواړم په دې پوه شم تا ته کوم فیچر ډېر مهم دی، که هغه د ویډیو برخه ده، که هغه د کورسونو د مقالې برخه ده، او که هغه د کمیونیکیشن برخه ده، او که تا ته ټول نه زیات بیا بانکي او مالي فیچرونه ډېر مهم دي چې هغه هم په پلان کې دی او ډېر زر به په ریب کې راځي. نو حتما په کمنټ کې راته ووایه، زه به همغه ته ډېر اولویت ورکړم.